افغانستان کې روا خو پاکستان کې ولې ناروا دي؟ د پاکستاني ملایانو نوې فتوا چې خلک یې حیران کړل. پاکستاني ملایانو ته آزاد څه ویلي او د خپلو امنیتي ځواکونو په هکله یې کومې څرګندونې کړي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سابسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د پوځ او امنیتي ځواکونو خلاف د بریدونو له شدت سره د اکوړه خټک د حقانیه مدرسې په ګډون د پاکستان د ملایانو مختلفو ادرسونو دغه بریدونه ناروا او حرام ګڼلي دي. پاکستاني ملایانو د دغو بریدونو د حراموالي دلایل نه دي روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدغو ملایانو په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې په بېلابېلو توجیهاتو د جګړو فتوې ورکړې وي او د طالبانو په ګډون یې مختلفې سخت دریځه ډلې د افغانستان د نظامونو د پرځولو لپاره جنګ ولیدي. د پاکستان ملایانو دا فتوا په داسې حال کې ورکړې چې پاکستان یو سیکولر هیواد دی او پوځ یې د انګریزانو له لوري جوړ شوی. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې په ګډون مختلفې ډلې د دغه هیواد پوځ د انګریزي ښکېلاک لاسپوڅی او پر ضد یې جهاد فرض بولي. مخکې د افغانستان د حاکمې ادارې ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوه مرکه کې ویلي وه چې د پاکستان نظام غیر شرعي دی او انګریزي قوانین عملي کوي.